د زمري 24مه هغه ورځ چې له کلونو قربانیو او زرګونو شهیدانو ورکړې وروسته یو ملت خپلو هیلو ته ورسید. ډلو ځوانانو د خپل ځان او مال په قربانۍ او سرونو په نذرانه کولو سره مبارزه وکړه او سلګونه فدایي او استشهادي بریدونه یې وکړل او د ازادۍ بیرغ یې راپانده کړ. دا بیرغ د یو مومن او مجاهد ملت د عزت، شرف او ویاړ نښه ده. د تاریخ په پړاوونو کې دې ویاړلي او باشرفه ملت په ځلونو حماسې وکړې او د تاریخ په زړه کې یې پر خپله وینه د ازادۍ او حریت شعار ولیکه. تل دې وي ازادي او ژوندی دې وي د دې مومن او مجاهد ملت آزاد او خپلواک اسلامي نظام. اے مومن او مجاهد ملته، اے د دې خاورې متدینو او رښتینو بچیانو، ازادي مو مبارک شه.